سلامونه دوستانو د دې وخت ټول برترو جوړ او د صحت کریمو پرتنه دوستانو په دې ویډیو کې موږ د HTML and CSS په پنځم هومورک باندې غږیږو چې آیا څنګه کولی شو د هومورک مطابق موږ مخکې لاړ شو. هومورک کې موږ ته راکړل شوي دي چې سټوډنټس باید کوم کارونه وکړي. سټوډنټس باید یو د HTML پیج ډیزاین کړي او د پیج په داخل کې باید یو سټایل ټیبل ډیزاین کې برابر کې جوړ کې په HTML کې او ډیزاین باید د CSS له طرفه وشي او د CSS پراپرټیز باید استعمال شي چې CSS پراپرټیز د بارډر padding background color and each over دغه افیکټس باید ټول څنګه شي دلته اپلای شي. او دوهمه خبره چې د دوهمه موږ نه غوښتنه کړې ده چې تاسو باید د لیست برابر کې دوه ډوله لیستونه موږ ته راکړي دي order and unorder لیستونه دي. دغه لیستونه کې باید تاسو څه وکړئ دلته ویل چې تاسو باید بولټس ایکنز کوم چې په تیوري کې تر بس لاندې نیول شوي دي هغه باید تاسو دلته استعمال کړئ تر څو هغه د تیوري کلاس افیکټس تاثیرات ولیدل شي چې په سټوډنټ باندې څومره تاثیر کړی دی څومره درس زده کړی دی او دوی باید دغه تیوري ته عملي بڼه ورکړي. نو موږ راځو اوس دغه کارونه ټول پریکټیکل کوو دغه غوښتنې ټول پریکټیکل اپلای کوو. نو زه د کاري سخي په طرف کاري څخه زموږ دوستانو ویس کوډ دی په تیر ویډیو کې موږ په ویس کوډ په صاحب باندې غږیدلی یو چې څنګه موږ کولی شو یو فایل کریټ کو او فایل ته څنګه نوم ورکو او همدارنګه ټیبل دغه ټایټل چې دی دغه چېرته ښکارېږي په دې باندې موږ مخکې بحث کړی دی. موږ راځو ډایرکټ کاري سخي ته. موږ ویلي دي چې د HTML څومره کار چې موږ کوو هغه باید د HTML دغه د سټارټ یا د پایل ټاګ او د اینډ یا د پای ټاګ ترمنځ باید وشي. نو موږ راځو لومړی ټیبل سټرکچر جوړو. ټیبل څنګه جوړیږي سټرکچر په دې ډول دی موږ لیکو چې ټیبل ټاګ چې دی دغه د ټیبل جوړولو لپاره استعمالیږي. د دې نه موږ راځو یوه رو اخلو تر څو یوه رو جوړ شي په ټیبل کې TR ټیبل رو. د هغې نه وروسته لومړی رو چې د هیډر رو دی نو د هیډر رو لپاره موږ یو بل ټاګ لرو هلته موږ لیکو چې TH ټیبل هیډر. کله مو چې ټیبل هیډر واخیسته نو اوس د ټیبل هیډر په داخل کې موږ لیکو چې نیم څه لیکو نیم لیکو دغه بعد ټیبل هیډر شي زه برابر هم لیکم چې نیم او کاپی پیسټ تر څو زر شي کار دلته لیکم چې جاب دلته لیکم چې لومړی ورو څنګه شو ډیزاین شوه او رابو شو براوزر ته دا به ریفریش کو نو په دې شکل به موږ ته څنګه شي ښکاره به شي سیو او براوزر کې موږ ته په دې شکل څنګه شي ښکاره شي نیم جاب سالري او سیل موبایل شماره. نو اوس راځو نیم ته نوم لیکو جاب ته جاب سالري او سیل. نو د دې لپاره موږ راځو یوه بله رو اخلو TR اخلو د TR په داخل کې موږ لیکو چې TD ټیبل ډیټا دلته موږ لیکو چې نجیب الله نیم زیرک او همدغه کاپی پیسټ کوو تر څو زر شي او دلته به موږ ولیکو چې جاب چې دی نیټورک انجینیر او دوهم چې دی سالري $1200 سیل یا موبایل شماره چې دی موبایل شماره به موږ ولیکو چې 93 77 19 20 18 اوس به همدغه TR کاپی او پیسټ کو تر څو کار لنډ شي ریفریش په دې شکل موږ ته څنګه شي ښکاره به شي دا هم نیټورک انجینیر دی او بس سیو کوم ریفریش په دې شکل موږ ته څنګه شي ښکاره به شي. دغه ساده ټیبل جوړول. اوس راځو د CSS پراپرټیز استعمالو. موږ نه کومې غوښتنې شوي دي ویلي چې تاسو باید بارډر ورکړئ. بارډر موږ په دوو طریقو سره ورکولی شو یو مستقیما دلته هم لیکلی شو چې بارډر equal to 1 pixel solid and red سور ریفریش موږ ته بارډر څنګه شو ورغی. اوس دغه بارډر چې موږ کوم ورکړه د سپینې ساحې ته وایي سیل سپیسینګ
دلته یعنې د سیلونو ترمنځ یو څه سپیس موجود دی. دغه سپیس موږ زیاتولی هم شو او بالکل له منځه هم وړلی شو، کولپس کولی هم شو. نو د هغې لپاره موږ سی اس اس پراپرټیز استعمالوو. نو دا لومړۍ طریقه شوه د بارډر ورکولو. دوهمه طریقه یې موږ له د انټرنل سی اس اس د طریقه کولی شو. سټایل لیکو، موږ ویلي دي چې په درې ډوله سی اس اس موږ استعمالوو: انلاین، انټرنل او ایکسټرنل. اوس زه دلته راځم انټرنل سی اس اس لیکم. د انټرنل سی اس اس د ټیبل لپاره موږ لیکو چې ټیبل، او ټیبل مو چې کله ولیکه یعنې موږ ویلي دي په تیر کلاس کې موږ د سی اس اس سلیکټر باندې خبره وکړه. 5 ډوله موږ د سی اس اس سلیکټر لرو چې الیمنټ سلیکټر دی، آی ډي دی، کلاس دی، 2 نور هم دي. نو اوس په دې ځای کې موږ الیمنټ سلیکټر استعمال کوو، ډایرکټ مو الیمنټ ورته مشخص کړ. اوس راځو په الیمنټ کې څه ورته وایو چې ته باید یو بارډر ورکړې. بارډر موږ لیکو 1 پکسل سولید ریډ. دا به اوس یوازې ټیبل بارډر واخلئ، دا به یوازې څه شي واخلئ؟ ټیبل بارډر به واخلئ په دې شکل. اوس که چېرته موږ غواړو چې دغه سیلونه دي هم دغه روګانې یا کلمونه دي هم بارډر واخلي، د دې لپاره موږ تاسو راشو دلته به موږ ولیکو چې کاما ټي ایچ ټي ډي او ټي آر، دغه ټولو ته څه ورکړه؟ بارډر ورکړه. سیو او ریفریش. اوس په دې شکل څنګه شي؟ ښکاره شي. مخکې مو خبره وکړه چې د سپیس ته موږ کولی شو چې یو څه پراخوالی نور هم ورکړو یا بهي له منځه یوسو. که چېرته موږ غواړو چې سپیس یو څه اندازه نور هم زیات کړو، نو موږ د دې لپاره یو بله پراپرټي لرو، بارډر سپیسینګ. بارډر سپیسینګ دا استعمالوو. زه ورته لیکم چې بارډر سپیسینګ ورکړه 12 پکسل 12. نو ریفریش. اوس به دغه سپیس په دې اندازه شي، خو په ډیفالټ حالت کې دغه سپیس چې دی چې تاسو په لومړی سټیپ کې ولیده دغه 2 پکسله وي. په ډیفالټ حالت کې څو پکسله دی؟ که تاسو یې سپیس ورکړئ او که یې ورنه کړئ، هغه په ډیفالټ حالت کې 2 پکسله دی په دې شکل. دا 2 پکسله سپیس دی. خو زه غواړم چې دغه سپیس بالکل له منځه یوسم. د دې لپاره موږ سی اس اس یو بله پراپرټي استعمالوو، ورته لیکو چې بارډر کولپس. دا استعمالوو او بارډر څنګه شي؟ کولپس. سیو. فایل څنګه کوو؟ ریفریش کوو. په دې شکل به څنګه شي؟ ښکاره به شي. دا هم بارډر مسله خلاصه شوه. دوهمه خبره چې شوې ده د بیکګراوند خبره ده. بیکګراوند کالر ورکوو. بیکګراوند کالر موږ په دې شکل ورکوو، بیکګراوند کالر او کالر. سیو او ریفریش. دا یې بیکګراوند شو، کالر شو. خو بیکګراوند کالر زه لرې کوم، زه ساده ټیبل غواړم. او درېیمه خبره چې له موږ نه ریکوایرډ دی، هغه غوښتل شوی دی، ضرور دی، پاډینګ خبره شوې دی. موږ باید پاډینګ ورکوو ټیبل ته 2 پکسله 8 پکسل. پاډینګ ورکوو تر څو پاډینګ یعنې د نوم لاندې پورته خوا او لیفټ رایټ طرف ته باید یو څه سپینه یا وایټ یا خالي صفحه باید موجوده وي، تر څو دغه لیکل جوخت د لاین طرف ته ټاپ باټم لیفټ رایټ واقع نشي. نو زه صفحه څنګه کوم؟ ریفریش کوم. نو 8 پکسله ما هغه ورکړه، پاډینګ مې ورکړه، دغه رایټ لیفټ ټاپ باټم، دې ته موږ څه وایو؟ پاډینګ وایو. پاډینګ مې هم ورکړه. اوس د هغې نه وروسته راځم بل څه غوښتل شوي دي په هوم ورک کې. دغه کارونه ټول خلاص شول. بل چې د ایچ اور افیکټ دی. اوس راځو موږ ایچ اور باندې کار کوو، خو د ایچ اور نه مخکې موږ راځو لومړی ټي آر مشخص کوو. ټي آر ټي آر نه ټي ایچ. هیډر ته موږ بل بیکګراوند کالر ورکوو، ورته لیکو چې بیکګراوند کالر د ایکوال ټو شي دغه کالر. اوکې. سیو او ریفریش. دغه د هیډر رو څنګه شوه؟ کالر شوه. اوس راځو د ایچ اور خبره کوو. د ایچ اور لپاره موږ ورته وایو چې کله موږ کوم رو ته راتلو، د هغه رو بیکګراوند کالر په دې شکل موږ ته برابر کړه. سیو ریفریش. نو دلته به تاسو څه ولیکئ د ایچ اور لپاره؟ ډبل ډاټ او ایچ اور، دا به استعمال کړئ. سیو ریفریش. نو زه چې اوس کوم رو ته کوزیږم، دغه رو به رنګ څنګه کېږي؟ په دې شکل کېږي. دغه د ایچ اور افیکټ شو. کوم پراپرټي مو استعمال کړه؟ دغه ایچ اور پراپرټي استعمال شوه. خو یو بله پراپرټي چې هغه غوښتنه شوې ده، د کالر خبره شوې ده، یعنې د ټیکسټ چې موږ څومره کړي دي د هغوی کالر د ایکوال ټو شي ریډ.
کلر دی رنګ لپاره استعمالېږي، یعنې دغه رنګونه دې څنګه شي، دغه دې سره شي، ټول دغه څنګه شول، سره شول. دغه د HTML او CSS د ټیبل خبرې دی. اوس راځو لیستونه برابرو، آرډر او ان آرډر لیستونه برابرو. د هغې لپاره موږ راځو HTML د ټیبل لاندې دې ځای ته راځو. په دې ځای کې موږ لیکو چې لومړی قدم کې به زه ولیکم چې یو پی ټاګ واخلم، دلته به ورته ولیکم چې I am on ordered list. اوس به راشم د on ordered list لپاره موږ لیکو چې UL on ordered list. د هغې نه وروسته list item لیکو LI. دلته زه لیکم چې tomato، بیا لیکم list item banana، دغه زه سیو کوم او ریفریش کوم. نو دلته تاسو ولیدل I am on ordered list. on ordered list موږ داسې ویلي وو چې دغه به د ټیکس څنګ ته به موږ ته یو آیکن او یا یو بلټ څنګه کېږي، ښکارېږي. په دې ته موږ on ordered list وایو. دې ته موږ کوم لیست وایو، on ordered list ورته وایو. خو د on ordered list نه وروسته دوهم چې دی کوم لیست دی، دوهم زه بیا لیکم پی ټاګ لیکم، ورته لیکم چې I am ordered list. د order list لپاره موږ لیکو چې OL LI list item افغانستان. سیو. نو د order list لپاره موږ ویلو چې order list چې دي د هغه لیستونه دي چې د ټیکس خواته به الفابیټ لیکل شوي یا به نومیریک عدد لیکل شوي وي. دغه زه سیو کوم او راځم دلته یې زه ریفریش کوم. کله مې چې ریفریش کړه 1 2 3 دغه د دوی ترمنځ څه شو، فرق شو. آن آرډر لیستونه په آیکن یا بولټ سره به ښودل کېږي او آرډر لیستونه چې دي دلته موږ کولی شو چې نومیریک استعمال کو او یا رومن عدد استعمال کو او یا الفابیټ توري استعمال کو. څنګه موږ کولی شو دغه استعمال کو؟ نو دې لپاره موږ راځو په دې ځای کې لیکو چې ټایپ کې زه ورته لیکم چې A. زه ورته وایم چې ABC توري موږ ته ولیکه. نو دغه څنګه شول، ABC راغله. که چېرته زه دغه په وړو ورته ولیکم زموږ ته کوچني توري ښکارېږي. او که چېرته بیا هم زه ورته ولیکم چې نه زه غواړم چې 1 2 3 دې راشي خو د لسونه دې شروع شي، زه ورته لیکم چې سټارټ دې څونه واخلي، لس ورته لیکم او ریفریش، لسونه شروع شو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ رومن عدد هم استعمال کړئ. زه ورته لیکم چې ټایپ رومن عدد، زه ورته لیکم چې دغه آی دې یو نمایندګي کوي 1 2 3. په دې شکل تاسو کولی شئ آرډر لیستونه برابر کړئ. او دلته موږ هم کولی شو چې ورته ولیکو چې سټایل لیست style type equal to square. سیو. یو څه زوم ورکوم. دلته تاسو ګورئ دغه سرکل دی چې کله یې ریفریش کړم سکویر ته به واوړئ. او ډیسک هم استعمالولی شئ، ډیسک ریفریش دغه شکل شو. که بیخي نه غواړئ نو ورته ولیکئ چې نه، بیا به بالکل دغه بولټ ته څنګه شي، ختم شي. بس. او که چېرته دې واپس غوښتل نو دغه ډیلیټ او یا ختم کړه. اوس چې راشي دلته ریفریش بیا راوشي. صحیح ذکر کوم. خو دې ځای کې ټیبل ته مونږ پراخوالی ورکوو ایکس کم. دلته به راشم، دلته به زه ولیکم چې ټیبل ویت. سیو ریفریش. نو ډېر ښایسته منظم ټیبل څنګه شو، برابر شو. دا دوستانو زمونږ او تاسې هوم ورک. که مو چېرته ویډیو خوښه شوله نو نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. زمونږ د پښتو ژبې یوټیوب چینل سبسکرایب درنه هېر نه شي. نجیب الله ځیرک په یوټیوب کې سرچ کړئ او بیل آیکن هم کلیک کړئ، آل سلیکټ کړئ تر څو د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره تاسو ته یو نوټیفیکیشن درشي. ښه وخت. د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ.